ابراهیم عبدالرحیم زه د ملي ټیم یو تن لوبغاړی که وغږېږو د رمضان کپ د شپنۍ سیالۍ نو دا ډېر بهترینې سیالۍ دا تقریبا دریم کال ده چې په ننګرهار کې ځوان لوبغاړو لپاره زموږ لپاره خپله ډېر یو ښه زمینه مساعده تر څو پورې دغه روژه د ورځې تمرین دومره خاص نه کېږي نو د شپې ټورنامنټ سره ډېر ښه یو خو سړی لږ لاټینګ سره مدد شي او بل زموږ د پریکټس لپاره هم ښه دي نوي هلکانو لپاره یو ډېر ښه چانس ده چې هغه خپل ټیلنټ وښیي چاته چې موقع نه ده ورکول شوې په میچونو کې یا په کلب کې یا مثال ګریډ 1 ګریډ 2 کې نو دا ډېر ښه ځای د ځوانانو لپاره د وکټو په اړه راته ووایه عبدالرحیم صاحب دغه لوبغالي وکټې څنګه دي بالر زیات سپورټ کوي بیټنګ ډېر زیات سپورټ کوي که وګورو دوه میچونو نو دواړو ډېر ښه هدف ورکړه تقریبا 180 سکور شوي په دواړو اننګزونو کې اول اننګزو کې نو د دې نه معلومیږي چې دوه میچونه چې وکټ ډېره ښه ده بیټنګ لپاره تقریبا 180 کېږي نو هغه ټوټلي په T20 میچونو کې پروان ټورنمنټ کې ډېر زیات ښه میچ دی مقابله لوبډله وایي CC چې د نېشنل ټیم او انډر 19 او د ډومېسټک غټ ټیمونه ورسره دي څنګه ارزوي هغه لوبډله وایي CC ښه ټیم ده که وګورو د ټورنمنټ د ګټونکي ټیمونه یو ټیم هغه هم ده او خاص هغه لوبغاړي چې دي ورسره هغه چې افغانستان ملي ټیم 19A ټیم ډومېسټک ښه لوبغاړي دي نو امید ده چې یو ښه میچ وشي تاسې تېر کال اتلولي ترلاسه کړې وه څومره مطمئن چې بېرته به د خپل اتلولۍ نه ښه دفاع کوئ هو تېر ځل چمپین وم د CC هم ګټلی او ځکه چې یو ډېر ښه ټیم د تېر ځل فاینل ته راغلی او هغې نه مخکې فاینل ته تللی و نو انشاءالله خپلو 100% مطمئن یو په ځان په هلکانو باندې چې اتلولي به ډیپینډ کوو په خیر وروستۍ پوښتنې په توګه عبدالرحیم صاحب دغه ځوان لوبغاړي چې مثلا په ټورنمنټ کې دي ستاسې په لوبډلې کې دي داسې څوک ستاسې په نظر کې دی چې هغه به د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي هغه به په دغه ټورنمنټ کې ښه ولوبېږي ځوان لوبغاړو په اړه که راته ووایي وګورو ځوان هلکان موږ سره ډېر زیات دي موږ سره هم د نورو ټیمونو سره هم زه ګورم هلکان سره هم ښه دي خو عثمان نوري ډېر ښه کلاس پلیر ده چې اوس یې په دې ګریډ 1 کې هم ډېر ښه پرفارمنس کړی تقریبا ټاپ 5 بیټسمینان که موږ سره کوم لیګ بریکر چې دا شاید هغه ډېر ښه آینده لري نو امید مې چې د دوی به ښه نمایندګي دا د خپل ټیم درته یم نور ټیمونو کې هم ښه هلکان شته ورسره نن به څو وکټې راته واخلې دې څه نشم ویلی ذمهواري چې شی نشته خو انشاءالله خپل 100% کوشش کوم چې ښه بالینګ وکړم ډېره مننه تاسو ته ښه چانس عبدالرحیم صاحب کورنۍ لوبو کې ډېر ښه لوبېږي دا ډول تاسو 19 کلن لوبډله کې لوبېدلي یاستئ کوم ځای کې ځان وینئ راتلونکي کې هدفونه هم څه دي انشاءالله لو ځان خو به تخکاري چې ملي ټیم ته ځو په انسان ماته مخکې په انسان په زړه ارمان ماته مخکې هم چې ماته ډېر انګلند استرالیا نیوزیلینډ نفر راغلي خو زه نه کوم ما په زړه مې ارمان انشاءالله نېشنل ټیم به کومه ته ډېر ښه لوبېږي په کوم پوزیشن ته بیټینګ خوند درکوي اوپننګ فټافټ او په کوم پوزیشن کې سخت وي البته بیټینګ یاره چې ما د خپل پوزیشن د خپل اوپن ډېر ښه ښکارېږي او اسانه هم ده او سخت هم ده اسانه په دې مطلب موږ ټول عمر اوپن کړی او دومره سخته نه ښکاري په سور بال کې صرف دومره چې مطلب سور بال کې به ته د اول کې ځان ځکه سور بال کې سخت نو په دې سپین بال کې دومره انشاءالله مشکل نه تېر ځل یې 2 سلیزې کړې وې دا ځل یوې نوې لوبډلې سره یاستئ څومره په ځان مطمئن چې دا ځل به هم ښه کارکردګي انشاءالله هغې نه هم دا ځل ښه کوم دې ځل مو کې دا انشاءالله 3 کومه ده ښکاره ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو دا ځل ښه پرفارمنس ښه کارکردګي